الو ورك الو يلا تيجي ډېر ښه خلک صافه ده موږ ډوله سر وچو څه کې دا څه کې یاره دې مقبرې ته مې دوا کوله او مقبره کوم ده دې مزه دا مقبره ده ها تا د خدای غر کو تبا کی دا زمینداران بوزغالي کړلې پلاستیک ما خو دې مقبره کې په قبرونو باندې پلاستیک جوړې دي ما دا قبرونه خو دونه وګدني لکه څونه چې دا دي را مخکې باندې خلک وګدو کنه جی باندې خلک وګدو کنه ته ما ته دوایا کنه چې تا دا اول ټکول ولې کړی دي یاره جی څوک مې دي مخکې دلته نه هلته کې به تې تپوس کوو مخکې که الو ورك الو پسې لږه بس لا غزل الانسان مش توسع دې خوا كده بيجي تا نه زه یو تپوس لاندې کېنوه کېنه لاندې کېنه پس مکه کېنه تا نه زه یو تپوس تا را کشته ولې والې دا ما نه وړي دي دا چا والې دا خدای وړي دا ګړې وړي وي دي خدای نه واري تاسو خو دارو نه کړی تاسو خو دارو نه کړی دا تاڼه روي ورته تاڼه کې ناست یو دا زرمن دی خولې کې خبره نشته خولې سپي څټلي چې نه راشدېدلې ټیر په شان خولې نیوله تا کې هم چل چپ ابې لکه غړي شه زه ستاسو نه تپوس کوم جی وایا زه تپوس نه کوم څه وې دوی نه تپوس وکړه کنه چې دا جګړه کوم ځای کې شوې ده دا خراشه جی جګړه کوم ځای شوې دا دوی په کور کې شي نو خو دوی را پسې باندې راغلي کنه جی نه زه به خپل مور پسې لاړم مور مې راوسته او خدای مې راوسته او په کوله مور کې مردا زه به مې را باندې په کوټه اندازه وای اسلام خان مو واخا چپه خیرات کوي دې خوا کېنه لږه مونږ دلته مو بيزه تکیږي خدا ذاتي لاس ته باندې دا په ټول عمر کې نه ولېدلې جی زه به ګورم زه باندې کېنه لږه شبه کار دې کېنه لاندې دا ما سره دا زما په دې گزار وکړو ته پدې ابه په سپین سره غزار بر باندې کوم خبر نه کینه غلي قانون بل ځای دی په ما دي قانون بل ځای قانون دون اسپکت چې تاسو به لاس کړل الو ظلم دې کړی چپ مګر تا خو یې کړه ډېره شریف هم ته خو به دلته کې عملې ستا په مخ کې په دې گزار وکړو گزار وکړو دا به سره دی فرض تاسو دې خوا کینه کینه دې خدای هم تبا که چنګاړیانو تاسو سره خو به خبره کوم څنګه په خپل له ته څنګه سړي ویل کا ما وایي تاسو ته خلک یې نه ته ما د دوه جګړه پسې شوې را هغه دي د ذکر شوی ده یا به غره ده بغیر د متي یا خبره ده خو زه وړل دا جی دا یو خبره دې واده کړې صبر او وکړه دا راغلی زمون کور کې اوسېږي نو اوسې بس دې مورم کاډه راوړې ده دا هم بس زمون کور ته راغلی ده وای ما چې خپل ویری بوته نو وای دا بوله نه ده دا دلته څه کوي ټول کلمه خې موږ ته راوړې دي ګراګان کوي ځان جرګان پټي ځان مړګان پټي او سپین به پټي دي ساروي خو لا خبره ده او جیوالي دې په سینې مرغله په قرینی په برا سره زی هغه به ځان لا کور ته پاتې یو خبر ده کوم جی زما خزه دوی کور کې کینولې کنه نو په کار دار چې د مو کور ته واپس راولي کنه مو خپل خزه پسې نه راځو ای بے غیرته خلکو نه چې خزي لاړ شي کنه په جرګه واپس لاړ شي مشران ځان سره دا تای لمور واپس راځي جرګه نه مونږ چې کنه تاریخ وال کېږي دا د خپل پرتګال نشته خپانه شي تم زما زوی چا په غوتلی نه د پلار کتلی ده مو د پلار کتلی ده خو ستاده لاس باندې تختیدلی کنه باندې بند کړی دی یاره دې خلکو له پیسې ورکې کنه نو بیا باندې نمبر نو چتي او چې اجتی نو راځي او پزما خبره ته نه دا ما زه باندې خوښ شم ما نو مرتکې یو روپیا برانه وینم ولې بابا دسه غصه خیر خو دې دا یو دې چې پیسو ضرورت او نه نیټه نه اوس نمبر هم بند کا بچي
چا سره چې نیکي وکړې که نه دغه حال دی نن سبا نو ته دې نه دي چې چا سره ښه کوي اول والا کاڼې ورکړو چې په سر خو دې پیولي بیا غم مه کوه بیا دپاره هوښیار شوم بچې زه خیر یم ته څنګه بچې خیر یم زه ته واچوم نه بس ومسکل بچې ته څنګه ښې راپاڅېدې راپاسېدم ما تاسو ته یو خبره کوله وایه بچې اډر کوه ما وې دلته کې هغه ملګري کره ورځم نو اجازه ته لاړه شم بچې لاړه شه خو ښه راته پته را په وخت باندې لاړه شه او زر راځه ځکه چې نن سبا ګور وخت ډېر خراب دی او یوازې او ته خو زما زوی مې او لور مې تا ته مې سترګې دي بچې خو زر راځه او د ځان ډېر خیال ساته ما ستاسو صرف اجازه درنشو بوازي پیسې مېسې درکړم بچې نه پیسې راسره شته دي بس دا خلاص دا موبایل مې ښه ښه زه بچې د ځان خیال ساته صحیح شو بس لازم صحیح دا لازم واشه بچې زه مستر در مې نه واخلم یا الله ته را باندې پردې را واچوې نو ما خو دې کور ته دا نه مغو کو دا جبه کې بیره مون خري غلی شي غلی شي بیره څنګه لګي ابه دا راته وایا ته خوم په سپین سره خو تا کې خوم قلی کو ته خزه وکنه یو بم د لانجې ګونجل ته نه کولی ټول ته بل خبره کړې چې چا مشران ګړوډي کې شران مې خود ګړوډي دا نه سړی کېږي زه خو هم بند کړه دا یو په دې پیله الفایا بند کړی بند کړه د نه کې کار وې مو خزیه لاندې کېنه کوټه کې مرته سي هم په تر پریواتي لاندې کېنه ما کې شاله کېنه تا دې برکې نه زیه نه نو بند کا ورات کې بند کا کیسه ویلې په تاړه کوله تا کیسه کړی هغه باندې دی ها عمل ټیک ټیک نه دی عمل ټیک کا ته دا کوم نه راځي سبه کوله ما او زمو په کور کې ځا خاصه کا او ولا ته راو غلی شي لیونیم کړم تر سپیا کو لړمو دا لړم خدای مو تبو برباد که زم پکې لیونی کړم یو دغه دی چې هغه بل د دې ځنه کارم کړم هغه کې دوه ته تاسو بادام وړم یا دماغ هم کار کوي تاسو نو نه جوړ نه ګورئ سړی نه سي زستان بل استاد هغه ته مې نستیا کوم ورستو ها والله دې ګډه مردا صدا دا بس سوي سب کلا ابه ګوره په قلار کېنا څنګه می دا زوی نشي می تم زوی خانجي زما د امور صفه کوئی دوا پته کی دې کې لګي نظر خلې دي واچو دې ما ته دی وایا کنه ته چشمو دکان ته راغلی کنه پتاړه کې بيجي کته کېنه کته کېنه دا زما در کې ذکر سره برکې دست تاسو زه نور لیونی کېږم قسم دې زه دماغ مې ته خرابېږي زه واجی ما وې ما موږ کور ته کاری را سره نشته کو یو سل په نه وی واه ور خبري ورکړ پایا کې ردی دی نه لاړ شه زمونږ درې سېچو سه پور کوټوالي سر گزار خړلې دی اوسې کوم مزغو کار په خو د یو بم پرې ځای کې ما نشته ما کوئی خرڅ کړی او چې راځم دې کاله به ساتو سوکړه کراوه خدایم تبا کا مونږ هم ځان سره لیونیان صبر وکړئ نصیب کا اے کیسه بھائی الله په تاړه کوله تا کښته په بو کې ګرځي او زمونږ د بد قسمتۍ د لاس ته پهوچا ګرځي ته مې دوی پته دا خبر یو سید لټه تا شیطان او کو شیطان خدای پاک ذلیل کړی ګور تا بوته چې دا د خزر او بو دي ځان سره مو دې کومه دې خلاص کړي حالو دي راړو والله وجه ته پترې ولې داجي دا زما په دې ژوند باندې څه چلو شو دا زه په کوم ځاب کې ګیر شو ولې څه چل شوی دی نو دا لږ مصیبتونه مې په سر و چې اوس راته بل مصیبت ساده ګورې جیل ته بوتلې پولیسو الله دا ګوره هغه بلې بوډه چې کوم دی دلته موږ سره په کور کې جګړه وکړه او بیا ډایرکټ تاڼۍ ته ځان رسولو بیا مغاله خو بیا په تاړه کې وهلې مې یا داجي همداسې چلو که لاړ شه او غټ وکیل ونیسه چې ضمانت ولو کې زه خو هم پرېږده چې یو څو ورځې پکې پروت دي بیا به ورسره ګورو یا داجي هسې هم تاواني دي نو یو څو ورځې خو به پروت خو د کلي دا خلک پسې وی خو ما د خو دې کښتۍ ډېر قاعده وسته په کور راله ویم معلومه او راپورټ هم دوی وکړه دغه خو زه وایم که نه په کار خو ده چې زه تاڼۍ ته تللی یم چې راچه په کور راغلی دي ګزار یې مې راباندې وکړه او الټی چې کوم دی نو راپورټ دغه خدای دې بیخ د هغې دواړو باسي ویم د دې هلک ضمانت وکړه د کلي دا خلک په راپورې ډاری وی یاره بچې چې ستا عزت پکې نه و که نه ستا نو چې په دې باندې بدله ما څو لکۍ ودې بیا ویم زه به هم یو ټس پرې د دې سر نه ولیستې بچې خو ستا عزت ته ګورم ځکه خدای پلار ډېر مجبوری پوند دی که سامان دی وباسم اولداره سزي نو کې کور ته زما چې کله ستا ضمانت وشي او دلته دوه درې کسه راشي او ستا ضمانت مونږ ورکړو نو بیا به ځئ زما پلار اوس راشي هغه ځای نه مخکې راځي
اولداره دغه درته بیا سره مکوه داسې خبره ده که نه چې په تا خو پیله لفایارو چې په هغوی هم څوکه که نه دوی مې هم د اوس په سات بندول خو قانوني کاروي ده سره زه نه شم کولی دوی مې هم د سره اوس بندو دماغ یې راله خراب کړل خدای دې تباه کړي لیونیان دي چې موږ ته چا زار کړی چې دې تاڼې تم بدلي شوې سړی پهلی شي باندې ولې نه هوټل ته مې سوال جواب کړی دی قربان هوټل والا تعالی راوړي چې پته مې نه لکه سردي په سر مې دړ دی داسې چلو که نه زه مونږ خو یې لکه چې مې به اوس کو ور به شو پې خو زه یم ډایرکټ پې ورشه او بیا به پیسوک راشي د هغې نه مخکې یو څو لګو که ویې به یو څوک د اړه پې لږ سپک که ورشه ورپسې زه یې راځي حاجي دا یې راوړم ځو ځو اخوا مخ ته چې بېمان غواړم لس کما الله دې عزت وکړه خدای سره راوړم الله دې عزت وکړه څنګه چل دی یو سره څه پکار دي نو نه جي الله دې عزت وکړه مهرباني کېنه الله خوشاله ساته دغلته کېنه ته خبره دې وکړه نو بیا راسره بل عمل کوم کېنه مړه تاسو ته را پولیس والا هسې ګپ کوي سردي ورته تله واجب غلی شه نو دا به اوس کېږي څه بس زه خو هم داسې چل وکړو که نه چې خیر دی یو څو ورځې به صبر وکړو چې دا معامله لږه سړه شي که نه بیا به ورپسې ورشو دا دا ګورې هم د مزغو نه دا خبره ونه باسې نه څنګه یې د مجغولو وباسم زوی مې دی او په جیل کې دی څنګه به مې د زړه او د مجغو نه وځي دی د دې بیخ بنیاد وباسه دلته دواب دې تېرې کړې تالې یې وساته موږ به په خپله وروسته خوړو دې ته به مې مخ کېښوده ګوره زه دا څنګه خلک راووتل د سره پکې انسانیت نشته په سترګو کې یې شرم نشته دلته به در سره وخوري او بیا به یې پکې ډوکي بیا چې ما ورسره جګړې کولې که نه نو تا دې مشره ښځه ده ورګه چې چل نه ته وښیي بچیه ما خو وی چې خیر دی ته کشرې هغه مشره ده لږ لحاظ یې کوه خو ما ته څه پته وه چې دا دونه بې لحاظه ښځه ده ویم دا زه پېژنم زما ورسره عمر په کور کې وشو دا ښځه نه ده اوس څوک بچي که دا ښځه او دې به دا کارنامې کولې په سپین سر لاړه په رپوټونه یې پته ولګېده ما ته پته ولګېده بچي چې دا څونه منافقه ښځه ده دا ځکه ورسره ستا وخت هم نه تېرېده ته به ورسره ناست وې نو ته به ورسره ناست وې تا به ماتې به یې راته ردې وې خیر دی او خیر دی دغه دغه خیر دی دغه دی یلو دی نو خو سبا زه بدنام یم که نه خلک وایي دا د غونچګون لور ده زره عقل یې ورته نه دی خولي ما خو به صرف تا ته دونه وي چې لږې دا خبرې ورسره په تمیز کوه که زما ته دونه پته وه نو د دې خپې نه به دې نیولې وه داسې په دې دروازه به دې ویستې تا ته د دې پته نه لګي د دې پته ما ته لګي چې په کور کې به سره هم که نه دا خاوند یې راته په دوه خپې کړو خبرې به را سره نه کولې دې پوډري بس څه به ووایو بچي څه به ووې چې اوس خبره راله نو اوس پکې څه ووې اوس د دې لږ غم وکړه زه زما غوا ته بوتا وکړم په کوم حالاتو کې زه ګیر شو خدای چې د سادهګل کور چېرته دی زما په خیال چې دغه کور یې دی سادهګل خو مې تپوس نه کوي خو زه به یې په خپله تپوس وکړم لږ صبر وکړه د ده کور ته لاړه نه شم ګناه دی کور ته راننوم نه شم هغه څه ده هغه خیرمه را ورکړې نه څه د خور ما دا کور یې دی زه راغلم کېنه بچي بدورني بچي راشه دا مېلمانه راغلي دي تاسو ته راشه راشه بچي کېنه ستړی مه شي کېنه خبره کېنه داجي کېنه بخیر دی که ستاسو څه خبرې نو زه به پته کېنه دا ته نه پېژنې نه دا ښکلا ده که نه سادهګلې چې مه دې وایي ماشاءالله څنګه یې شکر الحمدلله خیر خیریت دی وخت ساتم څنګه تېرېږي شکر دی یم څنګه یې رامخه وکړه ما ویل هغه سادهګل اړو ښکاري نه هغه بنجاري سودام نه لوړ چې څنګه چل دی بیبي څنګه چل دی د 100,000 روپو سودام به د په بکس کې اچولې به او هغه غونډه په دې کوڅو کې په قرض ورکړې نو پلار مې هم دقرې ناست دی 2 لاسه او 2 خپې او سادهګل خو په جیل کې ناست دی دا ولې وایي دا ولې دا زما خاوند نه دی خاوند مې او خواښې مې کشته او دلته موږ سره چېړ وکړو او دا ظالمانو بیا راپورټ هم وکړو نو په هغې کې سادهګل نه وي دی نو هغه د سودا پیسې ولې چا ورنه کړي چا ورکړې اوس ورته کورونه یاد نه دي نو اوس هغه چې چا له نه ورکړه هغوی ته ور وایي پیسې یې راکړې وي د ما راباندې قرض دې مزغو یې کار پرېښودی دی تا خو سادهګل نه دي ویل هغه له خو ما هم 100,000 روپۍ ورکړې وي تا ولې سله ورکړې وي
هغه ویل سودا ختمه شوې نو ما ورله ورکړه ما ته زه بس دا سودا پرېږدو نیغ ځه کور ته او دې کتل د دې جنې پیسې اوس څه کړې د پردو تور سرونه به دې پیسې نو ځان به پې ساتي بس دغه جیل ولا ښه دی ډېر ازادوم د سره ورپسې ورځم نه پرېږدم ناستې په دې جیل کې اوس چې قدم هم کېږي ناستې پکې خیر دی ری ولې خیره چې څونه پیسې لګي زما پلار بیا لګوي که نه نه بچې نه بس په موږ دونه سنډاخ په نه دی ښودی چې د پسې بس موږ جیل ته ځو ډېره پردو تور سرونه پیسې څه لالي ما ولې زه خو به دغه کورهدار نه جوړېږم خو ما ویلې چې خیر یې ځه اوس نه در سره لږ هیلف وکړم بس الله دې ستا قدر وکړي خو موږ به پسې نه شو تللی زموږ داړه زور نشته دې به دلته جګړې کوي د خلکو نه پیسې ګانې خوري تا ته یې 80,000 روپۍ خوړي دي ساده ګله بچې تا خو داسې وخت نه یې تېر کړی تا خو ډېر د غیرت وخت تېر کړی دی ما خو دته چې دا دروغ نه و ښودلې دته خو ما چې ته دا لارې نه دي ښودلې ما خو د صرف ووی بچې کار روزګار چورو کا دروغ مه چورو کوه غلا خو مه چورو کوه که نه داسې شو ده داسې شو دا همدقه شو چې څه تا نو کړی هغه یې کوي بس خیر هېڅ څه مه کوي داسې کار دی که نه زه به ورپسې لاړ شم زه به وله ځم نو ته کوم صحیح ده که نه بیا هم که کې وله وکوله او که نه یې کوې نو چې ونه کړې په موږ دونه سنډا بیا هم خپه نه دی خوري چې زه به اوس هغه پسې تاڼې ته پلار لېږم او یا به پسې موږ ځو غریب تاسو هسې سپک ګاڼې زه به ورپسې ځم شکر دی چې زه یم تا د ژبې ما ته پته لګي ځه تو ما که ښه دی که نه چې بله درلم او جګړه یې را سره په کور کې وکړې تا ته نه پېژنې داجي نه دا د مرچکي لور ده که نه د کم مرچکي وایي بې د کم مرچکي اوس خان شوي دی مخکې به یې د ګل د میله کې لرې خرڅو هغه د قرضونو د لاسه چې کور کلی پرېښی و وایي په هغه الله داسې رحم وکړو په خرو باندې بیا خوره چلوله په هغه کې ورته بوت راوخوته ورشه رنګ راج دي زمونږ په شان خو څوک نه لري اسمانه چې څه کور ته راوړو هغه به نه بل یوسي په خلکو باندې څه تېرېږي په موږ څه تېرېږي بس الله دې رحم وکړي بچې خو موږ ته خو ډېره ګرانه شوه زموږ ساده باده زوی چې کوم نه موږ سره دوکې شروع کړې دا وګوره د پردۍ جینۍ نه 100,000 روپۍ خوړلي دي او موږ ته خبر نه یو نو بس دا خو د افسانو ځوانانو دغه کارونه دي که نه شنه باغونه جینکو ته وښئ او بیا د هغوی نه خوراک کوي زه وچه بچې واته بوتاوه وکړه او والله ښه کوه بسې قدم کېدم بیا هم کېنه د دې نه له انور خره یوه ډډه خوب وکړه څنګه همدغه شړق ته دې ولګي پروت دي سره واپسې نه ورته ما